داسې ناشنا ورځ د زما محترم ورونو قسم بالله ډېره خطرناکه ورځ جهنم نه د بچ کېدو دپاره خپل اسباب دي چې هغه موږ اختیار کړل نو هله به الله رب العالمین په هغې فیصله کوي. رب العالمین دا قانون دی، ګواهان راځي، فیصله کېږي تر دې پورې چې یو انسان به وایي د قیامت په ورځ انکار وکړي د دې ګواهانو نه چې دا زه نه منم، زه صرف د خپل ځان ګواهي منم. د الله تعالی رب العالمین دې نظام ته وګوره، حالانکې هغه داسې ذات دی که فیصله پرې وکړي بې تپوسه جهنم ته وغورځوي، څوک ترې تپوس کولی شي؟ خو نه، اپې بیا هم ګواهان پیش کړي، دا ځمکه پې ګواهي وکړي چې په کومه ځمکه یې کومه ګناه کړې ده. دغه رنګ ملایک چې کوم چا لیکل کړي د د اعمالو، کوم انسان چې به دې ګناه لیدلی دی هغه به هم پرې راشي ګواهي به وکړي، چا سره کوم ظلم کړی به هم پرې راشي ګواهي به وکړي. دی به بیا هم وایي چې نه یا الله به زما د نفس وایي. ښه، قرآن کریم کې الله بار بار دا موضوع ذکر کړي په مختلفو ځایونو کې. یو مشهور آیت د سورت یاسین درته یم ځکه دا هر چاته یاد دی. سورت یاسین الله رب العالمین څه فرمایي؟ وایي ښه صحیح ده چې ستا د خپل بدن په تا ګواهي وکړي بیا خو به یې منې که نه؟ وایي او بیا به یې منم. الله اکبر. نو الله رب العالمین فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله فرمایي د قیامت په ورځ به ولې دا ژبه بنده کړم، خبرې به نشي کولی. ژبې نه به د خبرو طاقت الله واخلي، بنده به شي، ګونګ به شي. الله رب العالمین به د اندامونو ته حکم وکړي شابه دې بدن ته به وایي سم کړي دي، لاسونه به شروع شي موږ دا کارونه کړي دي. الله اکبر. صفا صفا حل به شروع کړي. یو انسان د دې څیز نه خبرې رایستی شي، یو سکرین دی او څه شیونه مینه پکې لګېدلي دي، نه خوله شته، نه ژبه شته، نه شونډې شته، نه مرۍ شته، خبرې ترې راوځي. رب العالمین خو دې څیزونو ته محتاج هم نه دی، د ډیجیټل سیسټم او ساینسونو ته. د دې لاسونو نه به خبرې راوځي، دا ګوتې او دا لاسونه به خبرې کوي چې دام ظلم، دام غلا، دام خیانت، دام فلان، دام فلان، دام قتل کړی او دام نعوذ بالله زنا او بدکاري په دې لاسو داسې کړی او داسې او داسې داسې مې استعمال کړ. ټوله خبره به وکړي. د انسان به خبرې کولی نه شي، ژبه خو یې بنده ده، حق حیران به شي داسې چل وشي. بیا به خپې ګواهي شروع کړي چې موږ دا د فلاني ګناه مجلس ته، هغه د ډمو، هغه جړاګان، هغه ګنده مجلسونه، هغه د ظلم مجلسونه، هغه ځای ته موږ تلي، د نافرمانۍ ځایونو باندې موږ ګرځېدي، د ظلم دپاره هم دا استعمالي کړي، دا خپې موږ استعمالي شوي په ظلمونو کې. ټوله قصه به وکړي. بیا څه کوې؟ اوس د څه نه انکار کوې، بیا به ورته الله رب العالمین دا خوله راکولاوه کړي، بیا به یې ژبه جاري شي. وایه که نه ځوانه څنګه چل دی؟ اوس پوه شوې؟ اوس لکه اوس خو منې که نه؟ تا ویل زما د نفس ګواهي، خپلو اندامونو در باندې ګواهي وکړله. او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي د دې انسان دا چمړه به خبرې شروع کړي، دا ټول اندامونه، کوم اندام چې کومه ګناه کړې ده، نو دا به ورته وایي دا کله چې ژبه کار شروع کړي بیرته دا انسان به د خپلو اندامونو ته راغوسه شي، داسې به ورته ګوري د لاسو ته او د خپو ته، د خپلو اندامونو ته چې لما شهدتم علینا، ما خو ته انکار وکړو الله رب العالمین مخې ته مې یو ګناه تسلیمه نه کړه، نه مې منله، تاسو را باندې ولې ګواهي وکړه؟ ما خو تاسو بچ کولی چې اور نه بچ شئ، ستاسو د لاسه ما دروغ ویلي. دا ټول اندامونه به د انسان ته وایي انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هغه الله رانه خبرې راویستې چې هغه د هر شي نه خبرې راایستې شي. موږ اختیار کې نه و خپل، به چا څه رښتیا و ټول بس زر زر مو ورته ویلې، ټول ریکارډ مو ویلې ورته. الله اکبر. داسې ناشنا ورځ د زما محترم ورونو قسم بالله ډېره خطرناکه ورځ ده. د جهنم دا ورځ چې د قرآن کریم کله سړی ګوري بار بار دا د جهنم ایتونه سړی حیران شي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي داسې ورځ د یوم تبل السرائر، پټ پټ رازونه به راښکاره شي، پټې خبرې، پټې عقیدې، پټ نظریات. یو انسان کې دننه غلطه نظریه پرته ده او غلطه عقیده څوک پې پوه هم نه دی، دا به الله راوباسي، اکسرې به وشي د ده چې ده کې خو دا مرض و، ده کې خو دا مرض و، دا هر څه برابر شي. پټ خیانتونه، پټ ګناهونه چې د انسان د هغې نه توبه نه ده کړې، او پټ هغه ظلمونه چې پردو خلکو سره د مال یا د جان په ذریعه باندې ظلمونه کړي دي، هغه د ځان نه خبر هم نه دي، خپل مجرم هم کله کله نه پېژني چې چا ما سره دا کار وکړو. ټولې خبرې به راښکاره شي او د هغې مخې ته به الله ودرې. الله اکبر.